نو کار چې موږ یې اپریشیټ هم کوو، شکریه هم ادا کوو. بیا د افسوس خبره دا ده چې زموږ د علاقې خلک ضعیف خلک چې کوم ډېر کم راوتي دي. د امن دغه دی پکار ده چې د امن دپاره خامخا خلک زیات راوځي او په شریکه باندې راوځو چې بلې پاټۍ یم نو خبره به کې د امن ده نو په دغه حزب باندې او د قاموالۍ په حزب انګریزي له راغلي مشر په زما ریکویسټ دی مشر ځان سره نوټ کوئ. خبره خو اول دا ده مشر په امن باندې ډېر زیات زور ورکړو چې امن ضروري دی، موږ ټولو ته ضروري دی. نو خامخا د امن دپاره به موږ وځو، امن ضروري دی. خو که موږ وګورو نو د 2013 پورې چې کوم دی د عوامي نېشنل ګوند حکومت پاتې شوی دی په صوبه خیبر پښتونخوا کې او د هغې هغه دور موږ روان ډېره زیاته بدامني تېره شوې ده او دومره زیاته بدامني تېره شوې ده چې مطلب که موږ سوچ وکړو نو تقریبا په وارنټیر کې موږ 85,000 شهیدان ورکړي دي چې دا اوس هم جاري دی. نو د امن لپاره هغه وخت کې که تاسو د غټو مشرانو دغه وګورئ ډېر محترم زموږ اسفندیار ولي خان صاحب د هغوی بیانات که موږ اوس هم کله ګورو سوشل میډیا باندې پراته دي نو هغوی دا وایي چې په سوات وزیرستان او په نورو کوم علاقو کې چې کوم فوجي یا ملیټري اپریشن روان دی د دې ان پی کله حمایت کوي او موږ دوی سره ورسایو. نو په موجوده وخت کې موږ مخالفت کوو، موږ دا وایو چې کوم عزم استحکام دی تقریبا کنه دا اپریشن روان دی موږ نه منو دې مخالفت کوو. دغه وخت کې موږ حمایت کړی و نو په کار چې په دې باندې یو مشر خبره وکړي. دویم کوېسچن مې دا دی چې زموږ د عوامي نېشنل ګوند چې څومره همکاران دي زیات تر موږ حواله دا ورکوو چې زموږ وسایل مطلب دا د اټک نه زیات او ښکته خلک چې کوم دي هغه استعمالوي تقریبا او موږ دا حواله مصور کوو چې موږ دا خبرې چې کوم دي دا 18 امینډمنټ کې یعنې په 18 ترمیم کې دا خبره شوې ده صوبایي خودمختاري راغلی ده. نو 18 ترمیم خو چې کوم دی دا خو 2010 کې شوی دی په مارچ تقریبا په مارچ 2010 کې شوی دی او د خیبر پښتونخوا کې حکومت چې کوم دی د عوامي نېشنل ګوند دا 2013 پورې پاتې شوی دی. نو د 18 ترمیم د لاندې په کار ده چې مشرانو په هغه وخت کې دې باندې څه ناڅه داسې کړي وای صوبایي خودمختاري یې راوړې وای د مومند ډیم خبره یا د ورسک ډیم خبره دا وړې پراجیکټ دي. دا دغه چې کوم ډیم دی دا توربیلي ډیم دا خو ډېر مخکې جوړ شوی دی. 18 ترمیم د دې نه وروسته راغلی هغه 100 میګا واټه بجلي ورکوي او ډایرکټ پنجاب ته روانه ده. په دې باندې په کار ده چې مشر خبره وکړي. یو بدبختي دا ده ښه سوالونه دي، سیاسي سوالونه دي. عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې وه، نیم حکومت و د پیپل ګوند سره مو. بدمرغي دا ده چې موږ صرف عوامي نېشنل پارټي یادوو، پیپل ګوند هم ورسره پیپل ګوند هم ورسره به رسو کوي بیا به وخت ډېر و بیا رسو دویم پیپل ګوند هم په هغې کې و. تاسو دا یاد ساتئ تاسو تعلیم کړی تعلیم یافتئ که نه څومره دی کړی؟ د 2013 د 2 اپریل پورې د باجوړ نه د وزیرستان پورې دا سیمه د چا لاندې وه؟ معلومات لرئ که د باجوړ نه تر وزیرستان ایکس فاټا په نامه یادېدله که نه؟ ایکس فاټا په نامه یادېده. یو ګوره موږ په کار دارې په سوال کې هم کنفیوژن جوړ کوو، ځان هم کلیر کوو، موږ هم کوشش کوو تاسو پوهې کوو. د فاټا په نامه باندې چې دا کم بیلټ و که نه دا د وفاق لاندې و. تاسو به لیدل په پېښور کې به ډي سي ناستو، عموما کې به پولیټیکل ناستو. دا پولیټیکل او ډي سي ولې بدل و؟ دا ځکه چې پېښور د صوبې لاندې و، دیر د صوبې لاندې و او د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې دا خاوره چې کوم ده دا د اسلام آباد او د وفاق څه وه. او بیا دویمه بدبختي وره دا رفاټا نوم چې تاسو یادېدو ځینې خلک وایي پاټا نه ختمو. دا رفاټا نوم موږ له چا راکړی؟ دا خو ټول یو د پښتنو وطن دی. چارسده او امبار د یو بل نه بېلېدی شي؟ نه شي بېلېدی. دیر او باجوړ یو بل نه دا رفاټا نوم موږ له پیرنګي راکړی پیرنګي. نو د 2013 د 15 مۍ پورې دغه د پیرنګي کرښه چې کوم د پاکستان هم په موږ باندې په سر وساتله. د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت چې په صوبه کې رالی نو په دې خاوره باندې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت نه و. نثار مومند صاحب تیر ځل چې تللی نو دا سیمه د صوبې برخه شوله، په دې برکت باندې لاړې. دلته اختیارات، دلته فیصلې، دلته جنگ کول نه کول دا ټول اختیار چې کوم دی د اسلام آباد او د هغه واکمنو سره ورسره و. دا 13 آییني ترمیم 2010 او یا 15 آییني ترمیم نه پس دا سیمه د صوبې برخه شوله. د عوامي نېشنل پارټۍ څه ملکند ډویژن دی په هغه وخت کې. کومه جګړه چې مومن او باجوړ کې ونه دا په ملکند کې هم جوړه وه. خو په ملکند کې په 2 میاشتو کې خلک ووتل 50 لک او په 2 میاشتې کې واپس هم رال او په ملکند ډویژن کې په 2 میاشتې کې امن هم رالی. یعنې په کار دا چې دا د سوال دا اړخ موږ ټچ کړو ولې په ملکند کې امن رالی؟ ځکه چې هلته د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت او دلته د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت نه و. امن څنګه رالی؟ امن د تاسې خبره نه کوو چې موږ د نېشنل پارټۍ په بنیاد په دفاع خبره کوو. امن په دې بنیاد په ملکند کې رالی. بشیر بلاور د خدای وبخي افراسیاب خټک او افتخار د لاړ سوات ته هلته کېناست د دې وسلوالو څه ویل څه غواړئ؟ ویل شریعت غواړو. افتخار صاحب وایي موږ ورته وویل چې هلکه شریعت غواړئ نو شریعت خو موږ مسلمانان یو.
دا ټوپک د دې لپاره راخیستل شوی چې شریعت راشي. هغه ویلاو ویل موږ چې راځئ د پاکستان په حکومت کې شریعت ډېر ګران دی، په عوامي نشل پارټي به ستاسو دا مسله وړاندې ویسي. په هغې باندې خبره روانه وه د ملکه ډویژن دننه شرعي عدل ریګولیشن په ټول پاکستان کې دا تاسو وګورئ. په ټول پاکستان کې که د شریعت عدالت او شرعي قانونه په کوم ځای کې نافظ دی نو هغه په ملکن ډویژن کې دی، او دا صرف عوامي نشل پارټۍ نافظ کړی. دا شریعه د لمن عوامي نشل پارټۍ نافظ. شرعي دارالقضا به تاسو اورئ، شرعي دارالقضا په مومند کې وسم نه وي، حالانکه په کار د باجوړ کې نن هم نه وي، په پېښور کې هم نه وي، خو دا عوامي نشل پارټۍ. بیا چې کله شرعي قانون هلته رالی د هغې نه پس هم جنګ نه ختمېدو، جرګه شوې وه او د جرګې په نتیجه کې فیصله وشوه چې شریعت راشي جنګ به ختمي، د هغې نه پس هم بیا جنګ نه ختمېدو. نو بیا په حیث یو پښتون که موږ دا سوچ وکړو چې جرګه هم څوک نه مني، د جرګې نه هم انکار وشي، شریعت ناپیس شي او د هغې نه پس هم جنګ نه ختمېږي، نو بیا به څه کېږي؟ بیا به جنګ کېږي، بیا به حکومت زور راوړي. خو هغه زور چې کوم دی د عوامي نشل پارټۍ د برکته دومره و چې په دې مومن او باجوړ وزیرستان کې اپریشن وشو چې دا موږ یې خلاف کوو. 15 کاله وشو خو اپریشنونه سر ته نه رسي. د مومندو خلک نن هم کډوال دی، د وزیرستانه 13,000 کډې نن هم په خوست او په کخیل کې ناست، د باجوړ د کوټکي کډې نن هم په ریسالپور کې ناستې دي. 20 کاله پس 20 کاله کې من زیاله رانلو او ملکن ډویژن وزلې دا په 2 میاشتې کې زیاله رالی. دا ولې؟ ځکه د عوامي نشل پارټۍ حکومت و. درېیمه بنیادي خبره ده د پوځي اپریشنونو خبره تاسو کوئ. پوځي اپریشنونه حالات داسې شو په د انبار او باجوړ موږ تاسو ټول لیدل. حکومت ورغونډ شو فیصلې رالي چې حکومت د خپل رټ بحال کړي. یو تجربه راله د پوځي اپریشنونو او د هغې په نتیجه کې عامه تباهي راله. عامه تباهي چې راله د هغې نه پس هېڅوک د پوځي اپریشن مرسته نشي کولی. خو آخري ملګري دا یو خبره درته کوو، 2013 کې د عوامي نشل پارټۍ حکومت ختم دی. نن په دې خاوره امن شته؟ نشته که نه؟ د عوامي نشل پارټۍ حکومت نشته او امن نشته. د APS واقعه دا په 2014 14 دسمبر د چا حکومت و؟ پاکستان تحریک انصاف. نن هم چې کوم دی لکه کابل پرون په وزیرستان کې عمر شیرانی ووژل شو، تیر کال په باجوړ کې 80 علما ووژلی شو. هره ورځ دا مرګونه روان دي، هره ورځ دا دماکې روانې دي. آیا دا د عوامي نشل پارټۍ حکومت دی؟ موږ دا نه وایو چې دا جنګ PTI جوړ کړی دی. PTI سره زما سیاسي اختلاف خو ورانه خبره، زه په PTI په اړه کې هم نه کوم. زموږ دریځ څه دی؟ موږ دا وایو چې دا جنګ د ریاست پالیسو جوړ کړی، غلطو پالیسو جوړ کړی، افغانستان د ورانولو پالیسو جوړ کړی، د ګوسړۍ د ناوپاس د لارې بندېدو سې دا بدامني جوړه کړې. ریاست د پالیسۍ بدلې کړي که د عوامي نشل پارټۍ حکومت او که د PTI حکومت په دې وطن کې به امني. نو جنگ د وطن د پالیسو سره تړل شوی دی. وګورئ پارلمان دی بې اختیاره دی. دا واوره درېیم ځل دی د PTI حکومت دی، خو د صوبایي اسمبلۍ سره اختیار نشته. اوس ما خو ولېږو مومن نه مې سړی لېږلی، د انبار نه مې لېږلی، خو چې دالته اختیار نه یا اختیار نه ورکوي نو دې کو زما ګناه نشته. دا کم خلک هم چې لېږلی په دی باندې غږ وکوي چې د PTI د ورونو درېیم ځل دی. په درېیم ځل حکومت کې په دې وطن کې امن ولې نه راځي؟ په وسایلو مې اختیار ولې؟ د 13 آئیني ترمیم خبره کې 13 آئیني ترمیم 80% صوبایي خودمختاري ده، په 2010 کې وشوه. یو کم دیشه محکمې وزارتونه د کنکرنټ لیست لاندې چې کوم دی دا وفاق سره وسره وو. عوامي نشل پارټۍ په 3 کاله کې 14 وزارتونه صوبې ته رامنتقل کړل. باقي چې رامنتقل کېدل چې دویم ځل به راشو، نو دویم ځل پسې پرویز خټک صاحب شو، بیا پسې محمود خان صاحب شو، او اوس پسې ګنډاپور صاحب دی. الله دې د وطن رحم وکړي.